بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس. صدق الله مولانا العظيم. المحترم الشيخ سيبانو علماء الكرام دې مجلس په اجازه باندې سیرت النبی صلی الله علیه و آله وسلم دا موږ تاسو ته په قطعي طریقې سره رسېدلې ده، په دې کې شک او شبهه نشته. دوم، سیرت النبی صلی الله علیه و آله وسلم بكل الوجوه واضح ده، بیخي خفا پکې نشته ده. دریم، سیرت النبی صلی الله علیه و آله وسلم د تحقق د انسانیت دپاره الله پاک دنیا ته لېږلی ده. څلورم، سیرت النبی صلی الله علیه و آله وسلم د انسانیت د انسان د ټول ژوند په نواحیو کې انسانیت چې دی دا په سیرت النبی سره حاوي شوی دی. پنځم، سیرت النبی صلی الله علیه و آله وسلم دا مثبت د رسالت ده. معجزات د نبی علیه السلام هغه مؤید د رسالت دي، خو سیرت النبی صلی الله علیه و آله وسلم دا مثبت د رسالت ده. نو په دغه مجالسو کې انشاءالله مظهري صاحب ته که وخت ورکول شي هغه ډېر ښه تحقیق کوي. میلاد النبی، سیرت النبی، خلک که بدعات ورته وایي هغه د دوی خپل جهالت، خو په دې کې د نبی علیه الصلاة وسلام د رسالت بیان کېږي. د نبی علیه السلام د رسالت ثبوت، د الله جل شانه قوانین د هغې بیان پکې کېږي. نو رسالت د نبی علیه سیرت د نبی علیه السلام دا مثبت د رسالت ده. نو دا پنځه خبرې انشاءالله مختصر تاسو ته وایم. اول، سیرت النبی صلی الله علیه وسلم دا موږ ته په قطعي طریقې سره په تواتر سره رسېدلی. نو په دې کې شک و شبهه نشته په نسبت سره نورو رسالتونو ته، لکه رسالت د موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام، نور راواخله. هغه داسې صفا نه دی پاتې شوی، بلکې په هغې کې افراط او تفریط شوی ده. په هغه رسالتونو کې موافق د خواهشاتو د نفس حالت داخل شوي دي. حتی تورات هغه تورات نه دی پاتې. حتی په فرانسه کې د 500 نه زیات توراتونه دي. همدارنګه په برطانیه کې یو د بل سره تضاد دي، ځکه هغوی تحریف کړې ده. د الله احکام یې تغییر ورکړی ده. د الله د احکامو تغییر یې داسې کړی چې د خپلو خواهشاتو موافق یې جوړ کړي دي. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. یهودیانو خپل ملایان، خپل پیران په خدایي سره نیولي دي، بغیر د الله نه. الله یې خالص معبود نه دی جوړ کړی. بخاري حدیث ده. عدي بن حاتم رضی الله عنه فرمایي ما نبی علیه الصلاة وسلام ته ویلي موږ خو خپلو پیرانو ملایانو ته سجده نه ده کړې. وایي موږ ته یې ویلي نبي علیه السلام وفرمایل چې هغه قوانین، هغه احکام چې ستاسو پیرانو ملایانو مخالف د قوانینو د الله جوړ کړي وو، آیا تاسو نه منل؟ وایي موږ ورته چې ولې نه. وایي همدغې ته عبادت غیر الله ویلی شي. الحمدلله دا زمونږ او ستاسو اولیاء کرام، دا زمونږ او ستاسو پیران دا د شریعت موافق زمونږ او ستاسو تزکیه د نفس کوي، التزام طریقت و شریعت. په دې باندې زمونږ او ستاسو الحمدلله دا مسیر روان ده. هغه پیران چې هغوی د ځان یې پیر روانه کړي دي، هغه د شریعت التزام نه کوي، دا زمونږ او ستاسو پیشوایان او مقتدیان نه دي. محترمو، هغوی د خپل دین
خپل ساخته دین جوړ کړی و سیرت د انبیاء کرامو کې خلل راوستی و نو د نبي علیه الصلاة والسلام سیرت مبارک چې ده دا محفوظ رسېدلی ده موږ او تاسو ته ولې په تواتر سره رسېدلی ده نو سیرت د نبي علیه السلام دا قطعي سیرت ده ذره شک او شبه پکې نشته همدارنګې د نبي علیه الصلاة والسلام سیرت واضح ده بكل الوضوح ځکه کم کتابونه کم دین کم مذهب چې هغه موافق د خواهشاتو د نفس جوړ شي هغې کې خفا وي هغې کې تنګي وي هغې کې ذلت وي هغې کې عزت نه وي د نبي علیه السلام په سیرت منلو کې عزت ته هغې کې وضاحت ته هغې کې ذره شک نشته نو بكل الوجوه د نبي علیه الصلاة والسلام سیرت واضح ده وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى نبي عليه الصلاة والسلام یو خبره د ځانه نه ده کړې ټول الهي قوانین په خپل قول فعل عمل په خپل بدن د نبي عليه السلام بدن مبارک دا د دین دپاره نمونه ده د دین د اثبات دپاره د نبي عليه السلام اقوال دا ټول وحي ده نو دې وجې نه دا بكل الوجوه واضح ده اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله همدارنګه افرأيت من اتخذ الهه هواه یا د رسول داسې خلک تا لیدلي چې هغوی خپل معبود خپل خواهشات جوړ کړي د اسلام نه دي بغیر د الله د قوانینو نه غیر ټول قوانین راواخله هغه دینونه چې منسوخ شوي یا هغه دینونه چې د الله د دین مقابل کې اوس وحي جوړ شوي دي لکه دیموکراسي نشنلیزم کمونیستي نظام دارنګې کفري ټول ادیان راواخله دا د خواهشاتو موافق جوړ شوي دي د شیطان په گفتار جوړ شوي دي نو په دې کې ابهام ده په دې کې ذلت ده په دې کې هلاکت ډېر خلک اوس د دیموکراسي ارمان د اسلامي نظام حاکمیت سره وړاندې علما کرام ناست دي الحمدلله خود قوي علما ناست هغه څوک چې د الله قوانین حاکم ونه ګڼي عقیده یې ونه لري دا د سره مسلمان نه دی ځکه چې د الله قوانین به حاکم ګڼي بیا به مسلمان جوړېږي کفري قوانین د الله د قوانینو مقابل کې کم قوانین جوړ شوي په دې به انکار کوي د دې به مقابله کوي پس د هغې نه به مسلمان جوړېږي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك بما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما چې ښه غاړه ورته کېنږدي منقاد نه شي د زړه نه ونه مني د الله قوانین د الله نظام ته مسلمان نه شي جوړېدی هغه خلک چې دیموکراسي غواړي عقیدتاً دا به مسلمان نه شي جوړېدی نو د الله قوانین بكل الوضوح د نبي علیه السلام سیرت مبارک دا واضح ده بكل الوضوح واضح ده بل سیرت النبي عليه السلام حضرت محمد علیه السلام یا نور پیغمبران چې الله لېږلي دي د دې لپاره لېږلي دي چې تحقق د انسانیت په دنیا کې راشي ځکه د انسانیت لپاره الله پاک جنت جوړ کړی ده څوک چې انسانیت ووژني د هغوی لپاره الله جهنم جوړ کړی ده چا کې چې انسانیت راغی دا مستحق د جنت ده او انسانیت تحقق په سیرت النبی سره منل چې د نبی علیه السلام سیرت څوک ومني د نبی علیه السلام فرمودات راوړل شوی دین ومني دا مستحق د جنت محترم نو تحقق د انسانیت لنډ دوه مثالونه درته وایم څوک چې د الله قوانین ونه مني مخلوط نظام ومني پراخ بنسټ نظام ومني پراخ بنسټ دا معنا چې هم د کفارو احکام ومني هم د الله احکام ومني همدغې ته شرک ویلی شي همدغې ته کفر ویلی شي یا صفا کفر ونه مني یا منافقت کوي عقیدتاً د اسلام د قوانینو مخالف دي ظاهرا مسلمان په سپین لباس کې وي یا زندیق وي زندیق دې ته وایي د منافق او د زندیق فرق دا ده چې زندیق تاویلات کوي جهاد ته ضرورت نشته ولې ځکه امن چې راشي جهاد ته ضرورت نه وي هغه امن دا ظالمان غواړي چې کوم غربیانو کوم امن ده
چې څوک زنا کوي مشکل نشته، څوک شراب څښي مشکل نشته. دغسې امن دوی غواړي محترمه. نو د تحقق د انسانیت که څوک د الله قوانین ونه مني دا انسان نه ده. انسان د دوه شیانو نه جوړ ده، یو روح ده یو جسم ده. لکه څنګه چې جسم مریض کېږي، بدن مریض کېږي، غذا ته ضرورت لري، همدارنګه روح هم غذا ته ضرورت لري. د روح دپاره غذا هغه د الله قوانین دي، سیرت النبي علیه الصلاة والسلام منل، په دې باندې عمل کول دي. نو په دې سره تحقق د انسانیت راځي. که دا څوک ونه مني اولئک کالانعام بل هم اضل. قرآن کریم کې راځي دا په مثل د چارپایانو دي. هغه ملیان چې خلکو ته د ځانه قوانین جوړوي، مثلا کمثل الحمار یحمل اسفارا، مثال د دوی په مثل د خرو ده، لکه په خرو چې کتابونه بار کړي. مثال د هغه پیرانو چې هغه د الله دین تحریف کړي، هغه د شریعت پابند نه وي، د الله دین تحریف کړي. مثل کمثل الکلب، مثال د ده په مثل د سپي ده، لکه سپی که ترېنځي هم درپسې غاپي، که ورځې هم درپسې غاپي. خوارجو ته سپي ځکه ویل شوي دي، خوارج کلاب اهل النار، دا د جهنمیانو سپي دي. ځکه د دوی صفت دا ده یقتلون اهل الایمان ویدعون اهل الاوثان. دوی جنگ د مسلمانانو سره وي، دوی د کفارو سره جنگ نه کوي. ځکه د سپي خاصیت دا ده چې د خپل خاوند پسې نه غاپي. په افغانستان کې تاسو ولیده زمونږ او ستاسو د اهل عقیدت د مشرانو مجاهدینو سره مقابله وکړه که ونه کړه؟ شهیدان یې کړه که شهیدان نه کړه؟ په مصر په شام کې مجاهدین غیرتي خلک شهیدان کړه که نه کړه؟ نو د دوی مثال نبي علیه السلام فرمایي مثل کمثل الکلب، مثال د دوی الخوارج کلاب اهل النار. خوارج په دا د جهنمیانو سپي دي. د سپي عادت دا ده چې څوک ښکاري رسیدګي نشي کولی، سپی پسې خوشېږي. کفار چې کله امریکایان په افغانستان کې په غرونو کې ناکام شو، دا خوارج یې پیدا کړي. خوارج غرونو ته د مسلمانانو پسې وخاندل. محترمو، ما په لاره کې مظهري صاحب ته ویلې ما لې دغه طریقت د شریعت موافق دې ته که ترقي ورکولی شي، یقین وکړه زمونږ د امر بالمعروف وزارت ته ضرورت نشته، ځکه په دې سره ډېر ښه اصلاحات راځي. خو دغه چې طریقت چې التزام د شریعت، یقین وکړه دا د ملنګ صاحب زیاته چې زه راتلم په دې نیت باندې راغلم چې الله پاک ما ته مغفرت وکړي، ځکه یقینا دا خلک د الله اولیا دي. دوی د شریعت یو ذره خلاف نه کوي. محترمه، نو دوی چې خلاف کوي دا پیران، د دوی مثال په مثل د سپی ده. تاسو وګورئ تفسیر ابن کثیر نور وګورئ د بلعام بن باعوره چې مستجاب دعوت الله پاک څومره ذلیله کړي. نو تحقق د انسانیت. دویم دا څلورم انسانیت د انسان په ژوند کې ټول کې انسانیت حاوي کېدل د دې دپاره سیرت د نبي علیه السلام الله نازل کړی چې دا انسانیت د انسان په ټول ژوند کې حاوي شي. اسلام د الله قوانین زمونږ او ستاسو په ټول ژوند کې حاوي او حاکم دي. داسې نشته چې دین دي د مدرسې او د مسجد پورې منحصر شي، د باندې دې نه وي. د جمهوریت همدغه محترمو نتیجه ده. په کم ملکونو کې چې جمهوریت حاکم ده هلته په کل دین مدرسې مسجد پورې منحصر ده، او همدا د غربیانو غوښتنه ده، همدغې دپاره غربیان مقابله کوي. محترمو، تاسو وګورئ لنډ ملکونه کې بله ورځ پاکستان کې یو حکم صادر شو، د 18 کلو نه مخکې هلک او نجلۍ نکاح نشي کولی. دا حکم پارلمان پاس کړ. دې نه مخکې 13 کال یو حکم چې اجراګان ځان نه لیکي که هلک لیکي، دوی دې تذکرې واخلي. دا د همجنس بازۍ د قانون د غربیانو دپاره یو لاره هواره شوه. د دوی حاکمان که غلا کوي که زنا کوي د جمهوریت والا د الله حکم ونه تطبیقېږي. په افغانستان کې الله دې نه کړي که یو مشر چېرته حد ورباندې ثابت شو، خامخا به حد به جاري کېږي، که هغه والي وي که وزیر وي، علی سویه په افرادو باندې، په مسؤلینو باندې، په حاکمانو باندې
د الله دین علی سویه حاکم ده. تجارت کې اسلامي ممالک کې وګورئ په بانکونو کې سود روان دی که نه دی؟ الحمدلله په افغانستان کې ختم شو. د الله قوانین حاکم دي. زمونږ او ستاسې ځوانان معتادین شوي او که نه معتادین شوي؟ امارت یې علاج وکړه. دې جلسې ته زه ورغلی وم. دغه پوډرین چې 10 کاله 8 کاله خپل مور پلار خطا کړي وو، امارت یې علاج وکړه. الله پاک هغې نه حافظان د قرآن جوړ کړي، خپلو کورنۍ ته یې وسپارل. د زنا اډې څومره ډېرې وي په دې افغانستان کې. محترمو اسلامي نظام زمونږ او ستاسو د ځوانانو اصلاح کوي، زمونږ او ستاسو د زنانو د عزت عفت د حریت دپاره الله پاک دغه نظام لېږلی ده. زمونږ او ستاسو زنانه حریت عفت په ځای شو. الحمدلله کوم ځای کې مشکلات دي هغه به م الله حل کړي. په افغانستان کې مال نفس عزت عفت د خاورو سره خاورې که نه د ډیموکراسي په وخت. دا د دې سیرت النبي صلی الله علیه وسلم چې انسانیت په ټولو نواحي باندې حاکم ده. حتی چې ته اوبه څښې ته به د اسلام په رڼا کې څښې. اوبه چې څښې نبي علیه السلام څنګه فرمان دی په دې کې؟ خوراک کې د نبي علیه السلام څنګه فرمان ده؟ ته چې اهل طریقه سره طریقت کې د شریعت څنګه فرمان ده؟ مونږ چې کې د شریعت څنګه فرمان ده؟ نو محترمو ټول د شریعت په رڼا کې نو په ټولو نواحي باندې حاکم ده. پنځم سیرت النبي صلی الله علیه وسلم مثبت د رسالت د نبی علیه السلام ده. تاسو ته مې ویلي معجزات د نبی علیه السلام مؤید تایید کوي خو مثبت نه دي. سیرت النبي صلی الله علیه وسلم مثبت ده. موږ او تاسو ته اثبات د نبی علیه السلام اقوال. اوس اقیموا الصلاة مونځ وکړه. قرآن کریم کې دا حکم ده. ځینې ظالمان وایي زه حدیث نه منم، سیرت النبي نه منم. څنګه مونځ کوې؟ په څه طریقې کې؟ قرآن کریم کې خو نشته، خو قرآن کریم کې وضاحت. الله وایي وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه. تاسو جهاد وکړئ چې فتنه ختمه شي. سیرت النبي په رڼا کې نبی علیه السلام سنګر ته لاړو، جهاد یې وکړ، غاښونه مبارک شهیدان شو، ملګري شهیدان شو. چې د ملګرو خوارجو مقابل کې جهاد وکړ. خلافت اسلامي څنګه حاکم؟ دغه نقشه صحابه کرامو هوبهو راورسوله، ډېره قرباني ورکړه. همدې وجه نه د صحابو ایمان، د صحابو خلافت حاکم کول، د صحابو غیرت دا زموږ دپاره تل او ترازو میزان ده. مونږ چې اسلامي نظام حاکم کوو د صحابو په طریقه، الحمدلله په افغانستان کې په همدې طریقه باندې حاکم شوې ده. نو چې مثبت سیرت نبی صلی الله علیه وسلم مثبت شو، نو دا ولې بدعت شو؟ په دې کې د الله احکام بیانېږي، سیرت النبي بیانېږي. که میلاد النبي ورته ویلی شي، اسماو ته اعتبار اکثره نه وي. در حقیقت په دې میلاد النبي کې سیرت النبي بیانېږي. تاسو وګورئ تلاوتونه کېږي، د سربندۍ پکې کېږي. محترمو دا بدعات، اصلي بدعتیان هغه څوک دي چې بدعات نه زمونږ د اسلامي نظام الحمدلله کوم نظام چې ده الله قوانین په شریعت په رڼا کې. محترمو زه خو اوس دا ریاست ته نوی راغلی، نو د علما کرامو نه غواړو چې موږ سره ښې مشورې همکاري شریک کړي چې د علما انسجام څنګه راشي. علما د اسلامي نظام د دفاع دپاره څنګه تقاریر وکړي، څنګه بیانونه وکړي. ګورئ زه نور خبره ختموم انشاءالله، وخت مې ډېر ونیو. قرآن کریم مباحث چې راواخلو په عقاید او عبادات او معاملات او اخلاقیات را څرخېږي، خو موږ دا ټول خپل ملت ته نه دي بیان کړي. په عقایدو کفار موږ اعتراضات کوي، مفسدین یې کوي، همدارنګې ظالمان یې کوي، خو موږ ورته چپه خوله یو. راځئ یو سیستم برابر کړو چې د کفارو مقابله څنګه وکړو، فکري جنګ مبارزه څنګه وکړو. شهیدان موږ او تاسو په سنګر کې ورکړو، خو په فکري مبارزه کې موږ او تاسو ډېر ناکام یو. د کفارو مقابل کې دلایل نشو ویلی. کفار چې کوم اعتراضات کوي ملت هم تشویش. علما کرامو لکه جهاد چې در باندې فرض وه، دارنګې فکري مبارزه په موږ او تاسو باندې فرض ده، د دین حفاظت په موږ او تاسو باندې فرض ده. واخر دعوانا